د وړې شګې سینه کې راته ښکارې، د وړې شګې سینه کې راته ښکارې او د شبنم کتره کتره کې راته ښکارې، او حیرانېږم چې دا زه یم او که ته یې چې په هره آینه کې راته ښکارې، او خدایه ذات دې یوه لویه معمده، خدایه ذات دې یوه لویه معمده، ښکارې نه خو په هر څه کې راته ښکارې. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مرحبا مومن په شیشه د حافظ الله نیکې هیلې ومنئ د دې دعا سره چې زمونږ کتونکي د نړۍ په هر ګوټ کې وي آباد او خوشحاله اوسئ. قدرمنو، لکه د نور کله په شان نن هم مونږ ته دې پروګرام ته یو ښکلی ناتخوان راغوښتی دی، هغوی سره به خبرې اترې هم کوو، هغوی سره به ګپ شپ هم لګوو، هغوی نه به د هغوی د ژوند د تودو او د سړو چې کومې هلې ځلې وي هغه به هم د هغې نه اورو، او هغې نه به ښایسته ښایسته نعتونه هم اورو. نو نن په دې محفل کې چې موږ سره کوم نعتخوان دی هغوی ته دلته کې د مرحبا مومن په شیشه هرکلی ویمه. قدرمنو، نن چې دلته موږ کوم نعتخوان راغوښتی دی د کال 1965 نه واله تر اوسه پورې دی لګیا دی او د الله جل جلاله او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې صفات او ثنا دی کوي. ملګرو، ډېر وخت ستاسو نه اخلم، تاسو هم په انتظار یې چې یاره موږ سره نن میلمه څوک دی. نو موږ سره نن میلمه چې کوم دی هغه شفیق ګل بابا دی. شفیق ګل بابا ستړی مشي، څنګه ښی؟ الحمدلله ټیک ټاک یې، ستړي مه شو، هر کلی درته د مرحبا په شیشه باندې ویو. ښه شفیق ګل بابا، څنګه چې د نامې نه یعنی د بابا نه ظاهره ده که نه چې ستاسو خو ماشاءالله عمر ډېر دی، نو لږه خپله لنډه پیژنګلو را سره وکړئ. زه خو به لږ ویم چې زه د شب قدر د علاقې ښه جي د اسنزو کتوزو ملا خیلو کلي ما، ښه جي، او زما نوم شفیق ګل استاز دی، ښه جي، او په دغه علاقه کې ملا خیلو کې اوسېږم. دا استاز درته ولې وایي؟ دا زه چې د جومات امام یم. ښه جي، ښه، تاسو سره د جومات امامتي هم ده. ښه، نو دې نعتخوانۍ ته یا د امامتۍ طرف ته څنګه رالی؟ دې ته جي زمونږ یو استاد و، هغه خدای دې وبخښي اوس مړ دی، امین، هغه زه ځان سره ګرځولم او د هغه نه به مې چل د نعتخوانۍ زده کوو، د هغه سید جلال استاد نامه وه. ښه جي. نو بس د هغه وفات شو، بیا ورو ورو مونږ په خپل هم چل زده کړه، خلکو به غوښتو میلادونو ته او ښه ښه دعوتونه به یې راکول. نو بس هغې کې زمونږ شهرت وشو ډېر، او ډېرې دنیا ته لاړو. صحیح. دنیاوي علم هم څومره کړی دی او دیني علم هم څونه کړی دی؟ یاره دنیاوي علم خو هر سړی دنیا شوقي دی، او د دین علم هم چې کوم دی دا واړه کتابونه ویلو. بیا زمونږ پلار ضعیف او کمزور و، نو بیا مې هغه هم چې ته پیسې میسې ګټلې، مزدورۍ طرف ته لاړی. او زما ورور شمس الرحمن نامې ده، هغه ته هم سبق ته خوشي کوم، ښه عالم دی. بیا د هغه نه پس زما له خدای زامن راکړل، او دغه مې زوی دی ښه عالم دی، او بل د هغه ادریس مولانا صاحب سره دغه کوي، درس کوي، په درس کې شامل دی، محمد زیشان نامې ده، هغه هم سخت کال لري که خیر فارغ بشي. او تاسو صرف په خپل جومات کې امامتي کوئ؟ زه خپل جومات کې امامتي کوم. نو نعتخوانۍ سره د شوق څنګه رالو؟ نعتخوانۍ سره هم دغسې جلال استاد ځان سره ګرځولم، او کله چندې مندې کله سله کله سله، او بس هغې کې م چل زده کړه، بیا د خلکو په دغه کې رالو، په دماغو کې او په عقل کې چې دا استاد خو برخاستل غواړي. باقاعده ړومبی نعت دې کوم ځای کې ویلی و؟ ړومبنی نعت ما په مټه کې ویلی. په مټه کې؟ دا د کوم وخت خبره ده؟ دا تقریبا د 70 خبره، د 1980 خبره ده، یعنی 50 کاله مخکې دا خبره ده چې ته باقاعده دې طرف ته رالی او په باقاعده توګه د خپل یو نعت وویل. نو خپله دې څه نعتونه لیکلي دي او که نه د نورو شاعرانو؟ خپله مې لیکلي وو، اوس مې لیکلي شته دی کافي کوره، اوس د یو بل ویمه. اوس د یو بل وی. نو څنګه څه کتابي شکل دې ورکړی دی که نه؟ نه هغې له نه مې خپلو نعتونو له نه مې دی ورکړی، بس داسې خویه پاڼو ماڼو کې مې لیکلي. یو حمد دی یو نعت دی، کوم دې ډېر خوښ دی؟ زما خو حمد هم خوښ دی ډېر، او نعت مې هم خوښ دی. نعت دې هم خوښ دی. په شوق کم یو وی؟ په شوق خو د نبي اسلام صفت کومه، اول حمد ویم نو بیا نعت ویم. بېشک، سبحان الله. ستاسو عمر څونه دی؟ تقریبا زما عمر به سنین و
70 سال به زموږ 80 کاله به دي. نو ته د 15 کالو وې چې دې طرف ته راغلې ځکه چې 55 کاله په کال 1945 کې تاسو نعتخواني شروع کړې ده. په کال 1980 کې تاسو باقاعده ډومبۍ نعت وویل او ډومبۍ نعت مې وویل او دې طرف ته مخه شوه. ښه جي. او نو بس نعتونه به م بیا وې. ښه جي. تلو راتلو به یو خوا بل خوا. په دې 80 کالو کې د سمره علاقې وکتې د دې نعتونو د برکته؟ یا د دې نعتونو د برکته ما ډېرې علاقې وکتلې. ښه جي. لکه مومند. ښه جي. او تلپاړه چنار. ها کوواټ. جی. او حاجی ما اوریدلی تاسو جلال آباد ته او افغانستان ته تللی ملک نه بهر هم وتلی وای. خوست هم تللی ما. خو صحیح جی. نو څنګه زمونږ ډېر ښایسته کتونکي چې کوم دي دا مونږ ته ناست دي او په شیشه باندې تاسو ګوري نو څه د خیال یو ښکلی نعت شریف ورته نه وی؟ ولې به نه وایم، تلاوت به مو کړم. ښه جي. تلاوت به وکړم. قدرمنو راځئ چې د مرحبا مومن په شیشه باندې د شفیع ګل بابا نه یو ښکلی نعت شریف ورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم نبجن بإنسان كتنوي نبز مکن اسمان کتنوے او نبداسی رنگینے پا گلشن کے او نبا گل دا گلستان کتنوے او نجنت نبا دوزخ یا رسولا او نبحوری و نغلمان تکنوے عرب وی ما خدای سرگند استا پا مخکران او ما بپٹ ساتل زان کتنوے دغه هر سستا دم خدی جانانا نعالم بپا جہان کتنوے یا دا خستا خاطر دی بجدی دا عذابا او پی دکانو ببارانو کتنوے نبا عرش نبا کرسی یا رسول اللہ نبے نم نبے نشانو کتنوے او نپیدا بوحاج شمس الرحمن او نپیدا شیرین بیان کتنوے لرے تیاری دا کفر شوی ماہ تعبانا لرے تیاری دا کفر شوی ماہ تعبانا چھ دے بشر فجہان غنی اللہ کرو عیان آخر زمانا لرے تیاری دا کفر شوی خیر البشرہ مخد خیستنی پدر چندل قمران لری تیاری دا کفر شوی خیر البشرہ مخد خیستنی پدر چندل قمران مثل دی نشت پا خوبانو کی افسران تمام جہان دی پا جلوہ کرو روخانا تمام جہان دی پا جلوہ کرو روخانا چھ دے بشر پا جہان غنی اللہ کرو عیان آخر زمانا لرے تیاری دا کفر شوی ماہ تابانا چھ دے بشر پا جہان غنی اللہ کرو عیان آخر زمانا
رسم و رواج د زمانې د جهالت وجل د لوړ کفر ظلم ضلالت رسم و رواج د زمانې د جهالت وجل د لوړ کفر ظلم ضلالت ورک الهی کړل تمام ستا په نصیحت شغلې دې پورته د جبل دي تر اسمانه شغلې دې پورته د جبل دي تر اسمانه چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانه لره تیاری د کفر شوی مهتابانا چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانه پبوت کده کی بوتان پریوتل نسکور مړ په فارس کې شو د زرو کال اور په دروح جهان د زلزلې اثر شخور اوچ دریابونه روان بیا شو قدردانا اوچ دریابونه روان بیا شو قدردانا چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانات لرې تیاری د کفر شوی مهتابانا چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانات ای عبدالله په واویل اخته شیطان شو جهان په نور د رسالت سره روښان شو ای عبدالله په واویل اخته شیطان شو جهان په نور د رسالت سره روښان شو بلبل په ذکر د الله الله ګویان شو زیاته مکه شوه د عدن د ګلستانه زیاته مکه شوه د عدن د ګلستانه چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانه لرې تیاری د کفر شوی مهتابانا چې دې بشر په جهان هني الله کړو عیان اخر زمانه صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ښایسته رباعي وه او ډېر ښایسته نعت شریف و د عبدالله استاذ و که نه دا د عبدالله استاذ جي ها ډېر په مینه دې وویلو نو لکه چې عبدالله استاذ سره د ډېره مینه ډېره جي ما لیدلی و ډېر ښه زبردست سړی و ښه عالم و او د زیات نعتونه دي د چا ویلي دي زیات نعتونه مې به د دې عبدالله او د حاجي محمد امین صاحب د محمد امین صاحب هغه ته خو عاشق رسول هم وایي عاشق رسول ورته وایي جي بالکل ټیک خبره خدای بخلی دې نه علاوه دي د چا نعتونه ډېر ویلي د دې نه ما عمر ګل حافظ الکلامه جی او د کامره کې یو خادم استاد و ښه شاعر و جی 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 د هغه نعتونه هم دی ښه او د میرزا زخمي جګر د ترلیرو ښه بالکل د هغه به هم دی ښه او خپل دې هم څه نعتونه لیکلي دي خپل هم لیکلي دي خو هغه مې نه دي راغشتي ښه نه او ویلي دي چېرته په ویلي مې دي پکې او نو څنګه چې لکه د خدای بخلي محمد امین صاحب یا د عبدالله استاذ یا د مرزا صاحب دغه نعتونه وی ډېر خوند درکوي که خپل چې وی یاره جي د هغوی نعتونه خو ځکه خوند راکوي چې هغه خو اوچت شاعرانو ټکي درانه دي که او عالمانو جی نو د هغوی نعتونه په موږ باندې اثر کوي شفیق البابا دوه قسمه نعت خوانان دي یو د پخواني وخت د کم وخت کې چې تاسو نعتونه شروع کړو یعنی د نن نه 50 یا 40 کاله مخکې او یو اوسني چې دا کم اوس نعتونه وایي د دې څه ته چې زلمې کول ویلی شي کم نعت خوا هغې کې د کم نعت خوان خوښ دی او دلته د کم نعت خوان خوښ دی یاره بس دې زمانه کې او په دې وخت کې دا ټول نعت خوانان چې کوم دي اکثر دغه نعتونه وایي جی د طرزي د لوبو جی نو زما دغه نعتونه ډېر نه دي خوښه ښه او ساده نعتونه چې کوم شاعر لکه د خرقې پیل رحمانو جی هغه به ساده نعتونه ده بالکل جی نو هغه نعتونه به هم د هغه نه زده کول به هم وي صحیح ښه خبرې اترې به هم کوو ګپ شپ به هم لګو تاسو نه به ستاسو د ژوند چې کومې تودې سړې او هلې ځلې دي د هغې په باره کې هم دغه کوو خو د کتونکي راته نیغ نیغ ګوري وایي چې یاره د شفیق البابا نه یو ښایسته غوندې نعت اورو نو څه دې خیال یو ښایسته غوندې نعت ورته بالکل به ووایم نو قدرمنو
راځئ چې د شفیق ګل بابا نه د مرحبا مومن په شیشه باندې یو ښکلی نعت وورو. احسن البيان احسن البيان نشتد اسرى بشان داعي الحبيب كم لد مولا بشان احسن البيان راغ مصطفى لدى الذين ناموس ناموس قال له يطلبك الخالق القدوس قدوس كرزل في خوري دا اذا سجا پشان مختن سرگن كاسفن دو الضحى پشان احسن البيان احسن البيان نشتد اسرى پشان داعي الحبيب كم لد مولا پشان احسن البيان سور شپ براق دا جنت شپوا دا میراج میراج سور شپ براق دا جنت شپوا دا میراج میراج يخيد بي مثل دلولاك بصر تاج تاج رزيد ياسين رزيد ياسين خالد توها پشان تلو برق پورتا دبرق السما پشان احسن البيان احسن البيان نشتد اصلا پشان داعي الحبيب كم لد مولا پشان احسن البيان شور د ملائکو شو د عرش په منارو منارو کې شور د ملائکو شو د عرش په منارو منارو کې شو محسوس आवाज د افلاک پکورو پکورو کې زوق په ثوابت شلو زوق په ثوابت شلو محشر البقا پشان نشته د خبرو یا سوق د مصطفی پشان احسن البيان احسن البيان نشتد اسرى پشان داعي الحبيب كم د مولا پشان احسن البيان وشودا صدا شو داخل پلا مکان لا مکان کے ستر پرد نشته دی د عشق په میدان کې نشته دی عاشق نشته دی عاشق شرط کې زما پشان بوي معشوق اے حبیب استا پشان احسن البيان احسن البيان نشته د اسرا پشان داعي الحبيب كم رد مولا پشان احسن البيان اے عبداللہ دغا فصاحت درد مجمر نشی فند بلاغت دی احکار لکا دا نور نشی نشته دی مثال ستا شعر اعلا پشان هر وقت دلقا کبی او خدای گو دبرخنا پشان احسن البيان احسن البيان نشته د اسرا پشان داعي الحبيب كم د مولا پشان احسن البيان صلی الله علیه و آله وسلم. وی راځئ چې کینو سره وکړو د خپل یار خبرې راځئ چې کینو سره وکړو د خپل یار خبرې او څه د یار خبرې او څه د یار خبرې. شفیق ګل بابا ډېر مزیدار او ډېر زیات خوند یې وکړو. دا ټکي د چا و شفیق ګل بابا؟ دا د عبدالله استاد جي. خدام د عبدالله استاد. عبدالله استاد سره د ډېره مینه ده. ډېره مینه وه جي ما سره. ښه جي. شفیق ګل بابا ستاسو کورنۍ طرف ته لږ راځو. بچي دي شته مال د خدای؟ الحمدلله. څو زامن دي څو دي لوریانې دي؟ 4 زامن دي جي او 6 میلیونه دي مال د خدای. او هغه 6 کې 15 واده شوي دي یو په کور. ښه جي. ښه او دغه مې مال د خدای زوی دی. ښه جي. دا ښه عالم دی فارغ دی. ښه جي. یو بل دی هغه ادریس مولوي صاحب سره په دوره کې د دوی د پته لګي. ښه جي. سخت یو لري قرآن حافظ. د زامنو دی لکه تاسو وایي چې یو دلته هم ناست دی د هغوی نوم څه دی؟
د ده محمد وصال نامه ده. محمد وصال نوم یې دی. او د یو محمد زیشان. محمد زیشان صاحب دی. یو د قرآن حافظ دی هغه نجم الدین. حافظ نجم الدین. او جی. نو شفیق ګل بابا دا خو الله پاک په تاسو باندې ډېر زیات کرم کړی دی چې مطلب دی ستاسو رور هم یو ډېر لوی عالم دی او تاسو په خپل هم ښه د جومات امام یې، یعنې 15 وخته په جومات کې یئ او ستاسو بچو له هم الله پاک دغه مقام ورکړی. بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ستاسو پکې یو زوی حافظ قرآن هم دی او په دې کې زموږ نه خو تاسو بهتر پوهیږئ چې یو حافظ قرآن به 10 هغه کسان جنت ته ځان سره بوځي په چا چې د جهنم مهر والی شوی وي. نو دا خو یو ډېره لویه د اعزاز خبره ده ستاسو دپاره. نو څنګه د بچو نه مطمئن یې چې یاره دوی دغه سبقونه وویل او دوی دین طرف ته رالل؟ او زه ته ډېر مطمئن یم او ډېر ته خوشحاله یم. جی. او ځکه چې ما به دا سوال کوم چې خدایه ما له خو بچي دې را نه کړل، دا نو شوی ښه جي جینکۍ وې مشرانې. ښه جي. او مې خو که دې را کړل نو بس بخیر. نو ولې په جینکو باندې خوشحاله نه وې؟ نه ولې نو ما خوشحاله. ښه جي. خو بیا هم د سړي خو دا تقاضا وي که نه چې یاره. شفیق ګل بابا په لوریانو کې د څوک عالمه یا حافظه شته؟ او شته دی دغه مشره مې راته وویل که نه. ښه جي. نو مطلب شروع نه چې ستاسو مشرۍ لور وشوه نو دغه ځینه الحمدلله تاسو د دې خپل کورنۍ چې کوم در راتلونکي نسل دی د هغوی ذهن چې کوم دی نو اسلام طرف ته او مذهب طرف ته او دین طرف ته راغلو. نو دا خو ډېره مطلب شروع نه الحمدلله ستاسو په کور باندې د رحمت فرشتې راوري. ګپ خو لګو خبرې هم ډېرې خوندورې دي ستاسو او ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره تاسو سره ډېر وخت نه مونږ دا ارزو لرله دا تمنا هم لرله. زړه مو غوښتل چې تاسو سره یاره ملاقات وشي. نن چې کوم دی نو د مرحبا مومن په شیشه باندې الله پاک تاسو سره دغه زموږ چې کوم خواهش و هغه پوره کړو. شفیق ګل بابا د مرحبا په شیشه باندې مونږ ته ډېر زیات کتونکي ناست دي او مونږ ګوري که نه. نو هغې لکه بار بار وایي چې یاره تاسو خبرې لږې کم یې وکړئ چې مونږ د شفیق ګل بابا نه ډېر څه واورو که نه. نو څنګه څه دې خوښه ده؟ یو ښکلی نعت شریف ورته نه اورئ؟ خوښه دې ده که نه؟ قدرمنو راځئ چې د شفیق ګل بابا نه د مرحبا مومن په شیشه باندې یو بل ښکلی شان نعت شریف ورو. ډالې د محبت په مینه ګرانه درلیږم، ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. ډالې د محبت په مینه ګرانه درلیږم، ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. د خیال می بهر نی پړکې می اوسېږي، د خیال می بهر نی پړکې می اوسېږي. قسم پر محبوبه چې هر وخت راته یادېږي، درود سلام د شوق مهربان درلیږم، درود سلام د شوق مهربان درلیږم. ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. ډالۍ د محبت په مینه ګرانه درلیږم، ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. الله رب ذوالجلال وای پتا باندې سلام کړي پورته په اسمان کې ملائک د احترام، مالک د اوچت شان قدردان درلیږم، مالک د اوچت شان قدردان درلیږم. ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. ډالۍ د محبت په مینه ګرانه درلیږم، ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. مثال د چرته نشته په واړه مخلوقات، مثال د چرته نشته په واړه مخلوقات. ډېر غوره په مخلوق کې په کل واړه کائنات، الله نه ډېر اوچت شان درلیږم، ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم، جانانه درلیږم. ډالۍ د محبت په مینه ګرانه درلیږم،
ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم جانانه درلیږم که وغواړې عثمان غمګین که یو ځل خپل حرم ته که وغواړې عثمان غمګین یو ځل یې خپل حرم ته واپس به مدینې نه راشم بیا دغې عجم ته تنګ شوی یم ډېر زه د هجرانه درلیږم تنګ شوی یم زه ډېر د هجرانه درلیږم ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم جانانه درلیږم ډالۍ د محبت په مینه ګرانه درلیږم ګلونه ګلدستې درته جانانه درلیږم جانانه درلیږم صلی الله علیه و آله وسلم. ډیر زیات خوند یې وکړو، ډیر مزیدار. ډیره مننه شفیق ګل بابا. او په کوم ځای کې چې د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ذکر مبارک کیږي نو زما خیال نه راځي چې زمونږ کتونکي بل طرف ته غوږ شي. ها شفیق ګل بابا دا راته ووایه چې په زامنو کې دې څوک نعتخوان شته و که نه؟ او جي یو نعتخوان دا محمد وصال دی، محمد وصال هم نعتخوان دی، عالم هم دی، ښه نعتخوان هم دی. ښه جي. او بل نجم الدین هغه هم ښه نعتخوان دی او د قرآن حافظ هم دی. ښه شفیق ګل بابا یو پوښتنه درنه کوم. تاسو څنګه ویل چې یاره زما 80 کاله عمر دی نو د مرګ او ژوند خو څه پته نه لګي که نه، نو په زړه دې څه ارمان شته و که نه؟ زما په زړه باندې بل یو ارمان هم نه دی پاتې شي. دا ارمان مې پړی چې عمرې له لاړې او یا مې حج وکړې. الله دې وکړي، الله دې وکړي. دغه دعا راته شفیق ګل بابا موږ به هم درته دعاګانې کوو او زموږ د مرحبا مومن په شیشه چې کوم کتونکي تاسو ګوري هغې ته هم خواست کوو چې تاسو ته دعاګانې کوي چې دا کوم پاک نوم تاسو په دې خوله اخلئ او د چا ذکر په دې خوله کوئ چې د هغې دیدار هم نصیب کړي او دغه شین ګمبد ته هم الله پاک بوتلی کړي. امین. شفیق ګل بابا کتونکي درته ګوري او الله پاک تاسو له یو ډېر لوی عمر هم درکړی دی. موږ دعاګانې کوو چې الله پاک تاسو له نور هم عمر درکړي. نو کتونکي ټول ناست یو تاسو ته ګوري، دغې کتونکو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ او جي دا پیغام ورکول غواړم چې زه ډېر نعتونه ووایم او د خلکو ته ډېر ښه جذبه په زړه کې راشي او خوشحاله شي. خلک ریکارډونه اوري په موبایلو باندې او په ټي ویګانو باندې او زه د دې لپاره دا نعتونه وایم چې خلک دا نعتونه اوري او دا دین څخه فایده حاصله کړي او خدای پاک سره زما حج ته بوزي. امین. ښه په کومه سټوډیو کې ډېر نعتونه وې؟ زه د اسد دی او د لطیف دی، لطیف خان دی په سټوډیو کې نعتونه ډېر وایم. صدى اسلام کې؟ صدى اسلام کې. ښه 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 هلته ډېر ځې، صدى اسلام ته ځې؟ او هغې ته ځي. ښه دې نه علاوه چېرته پروګرامونو له هم ځې؟ او پروګرامونه چې ډېر ځو. ښه که زه دا ووایم چې یاره زموږ جومات کې پروګرام دی یا زما د زوی واده کویدن ده او زه شفیق ګل بابا راغواړم نو څنګه به یې راغواړم؟ نو بس هغه به ته نمبر به ځان سره نوټ کړې، مونږ ته به نمبر د صدى اسلام سټوډیو نمبر شته او هغوی سره هم شته. ښه 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 په شیشه به چلیږي او په شیشه به چلیږي. نو دوی نه به معلومات وکړي بیا به تاسو یعنې د مرحبا مومن په شیشه باندې چې کوم د صدى اسلام د سټوډیو نمبر چلیږي په هغې باندې او زمونږ به ټایم راواخلي نو بیا به راځو. دا خو ډېره ښه خبره ده. الله دې وکړي چې ستاسو غوندې ملګري پیدا شي چې د دین خورونې کوي او د الله او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خوب نوم زمونږ په خوله باندې وي. جزاک الله. شفیق ګل بابا یو جهان مننه. قدرمنو د مرحبا مومن په شیشه باندې زمونږ دا ړومبی پروګرام او انشاءالله زمونږ نور پروګرامونه به تاسو په دې شیشه باندې ګورئ. هغې کې به موږ سره نوې نوې نعتخوانان او هغې به ښایسته ښایسته نعتونه تاسو سره شریکوي. خو تاسو هم زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او موږ له په کمنټس کې خپله رای راکړئ، خپل تجویزونه راکړئ، خپلې مشورې راکړئ. که په دې پروګرام کې څه کمې زیاتې کول غواړي هغه هم موږ له په کمنټس کې راکړئ. تاسو موږ سره خپلې اړیکې شریکې کړئ او دغسې به انشاءالله موږ تاسو سره یو، تاسو به موږ سره وي او موږ له خپل تجاویز خپلې مشورې د کمنټس په شکل کې به تاسو د مرحبا مومن په دې شیشه باندې راکوئ. ماله راکړئ اجازت د دې ټکو سره چې زموږ خواږه کتونکي هر چېرته وي آباد او خوشحاله دې اوسي.